او زه اکثره دا تجارانو ته وایم دا کم خلک چې زکاتونه ورکوي د دې کال په دسمبر کې پوره سوی د نصاب یا په جنوري کې وي یا په اکتوبر کې وي یا په نومبر کې وي دوی به زکاتونه پټ کړي روژې له وایي په روژه کې ډېر ثواب لري. دا تا ته چا ویلي؟ یو عالم درته ویلي؟ یو مفتي درته ویلي؟ که هسې په خپل دماغ کې دې دا سره جوړه کړې. قطعا په زکات کې تاخیر راوستل د شریعت په رڼا کې جایز نه دی. ځان راوستل جایز نه دی، ګناه ده. په روژه کې نور اعمال افضل دي، لیکن د زکات چې په کم وخت کې کال پرسو په هغه وخت کې ورکول افضل. امام نووي رحمه الله فرمایي وای الله جل جلاله فرمایلی دي وآتوا الزکات، ستاسې زکاتونه وباسئ. دا د امر صیغه ده. د دې مطلب دا دی چې بس فوراً هغه کار وکړه. کال پرسو نصاب ته ورسېدي بس فوراً یې زکات وباسئ. دا روژې ته ایښول دومره تاخیر راوستل خدا نه خسته که ته په دې مابینځ کې مړ شوې څومره غټ فرض د باندې پاته سو. که چیرې زکات ورکول په روژه کې افضله وای نو زموږ یو کوچني کتاب خو به دا لیکلي ولای چې تاسې زکاتونه په روژه کې ورکوئ. ولې هر کتاب دا لیکي چې کال پرسو زکات باس. اوس بله ورځ یو بوډۍ وله سپین سره و مریضه و ناجوړه وله، زه دغسې تعزیت و فاتحې له ورل ما ته یو چا بیا وفات سوی و، ما ته یو چا وویله دا دومره غریبان مسکینان دي، دغه سپین سره بوډۍ مریضه و ناجوړه ول. ماښام دومره څه یې نه درلودل چې اور یې ورته بل کړی وي، هغه مړه سو. اوس که حاجي صاحب ته وایي چې حاجي صاحب ګوټکې وله راوه د زکات ورکړه، حاجي صاحب دا زه پر موسم باس هېڅ وایي د زکات موسم روژه ده. د زکات موسم کال پوره کېدل دي چې ستا کال پوره سو فوراً زکات باس. لکه زموږ کتابونه لیکي دا چې پیشکي زکات ورکولی سي ستا کال په روژه کې پوره کېږي، د مخ یو ځای ضرورت پیښ سو بس خپل زکات وباسه هغه ته یې ورکړه، ځنډ به نه پکې راولي.